السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې ډېر وخت کېږي سیدان ته زکات ورکوم، نو تقریبا 6 لک روپۍ به یې په زکات کې ما سیدان ته ورکړي دي. نو څه چا راته ویلي چې سیدان ته زکات نه دی روا، نو دی زه اوس په دغه پیسو څه وکړم. محترمه دا مسأله د امت علماو په مابینځ کې اختلافي مسله ده. بعضې علما کرام وایي چې حدیث مبارکه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما او زما اهل ته د مال خیری نه ده روا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رزق او یا د نفقې حصه په خمس کې وه، په غنیمت کې وه، او دغه رنګه د اهل بیت خپله حصه معلومه وه په بیت المال کې. نو وایي دې ته زکات نه دی روا. نو بعضې علما کرام وایي چې روا دی په هغه صورت کې چې دی محتاج وي، دا چې سوال کوي فقر کوي، ځکه یو روایت ته راځي چې هغه روایت کې وایي روا دی، چې هغه ته نادر روایت وایي. ظاهر روایت کې وایي نه دی روا، په نادر روایت کې روا دی. خو مولانا مفتي فرید احمد رحمت الله علیه مبارک وایي د ضرورت په وخت کې، د مجبورۍ په وخت کې پر نادر روایت باندې فتوا ورکول په دې کې څه مشکل نشته. فتاوی فردیه جلد 3 په 560 باب مصارف زکات هغه دې ته پوره وضاحت ورکړی ده چې سیدان ته زکات ورکول. او دغه رنګه شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه په فیض الباري کې، او دغه رنګه معانی الاثار چې زموږ د مذهب عمده کتاب دی په حدیثو کې په وړه دوره کې هر عالم وایي هغه دې خبرې ته وضاحت ورکړی دی چې د ضرورت په وخت کې سړي ته زکات روا دی. محترمه دا چې اوس دې ورکړی دی دغه دې انشاءالله الرحمن زه ذمه وار یم چې په ورځ قیامت به دې الله جل جلاله په دغه نه نیسي او بلکې نجات په لادر کې چې د اهل بیتو سره کومک کړی دی. او په آینده کې که سړي ته زکات ورکوې بیا داسې ورته وایه ورته دا پیسې د زکات دي، ته مې وکیل یا په خپله معاینه قبض کړه یا په مور قبض کړه، هغه به بیا نه وي سیدان، او په هغو یې قبض کړي چې ښه له اختلاف ووځي، هېڅوک بیا رد نه در باندې کوي. او دا چې ورکړي دي په دې کې شرعاً هېڅ مشکل نشته محترمه، هېڅ مشکل نشته. داسې سړی لاس نیسي پر روډ باندې ګرځي د رسول الله اهل تر هغه نو زکات ورکړه. اول خو باید سړی په خپله سرمایه کې چې ته 100,000 زکات ورکوې 100,000 روپۍ داسې فوق العاده ورکړه د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم د محبت او د مینې په خاطر یې ورکړه. که دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل دی د هغه اولاده ده، او که د هغه له لاسه نه کېږي زکات ورکړه. که زما خبر منې او که د نورو خلک منې یا د نورو علماو د بسمیانو په هغو پسې ځه، زما خو دغه خبر ده، دغه مې فتوا ده، هغه کتاب دی حوالې مې ورته ورکړلې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.